د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ د ختیځو مطبوع ترمنځ د کرکټ ټیبال سیالۍ د الجدي مطبوع لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست وایي شهید الله فضلزی وایي په دغه سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستې وه چې موخه یې په ولایتي کچه د مطبوع منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو انتخابولو. دغه لومړی ځل دی چې د ننګرهار د مطبوع ترمنځ دغه د ټیبال کرکټ سیالۍ ترتیب شوې وي چې په دغه کې د ننګرهار په کچه 12 د مطبوع لوبډلو ګډون کړی و چې نن پکې د دولتي مطبعې او د الجدي مطبعې ترمنځ پیلوبه ترسره کیږي. دغه سیالیو 12 ورځې دوام وکړلو. په ورته وخت کې د ختیځو مطبوع اتحادیې رئیس حبیب الرحمن صافی وایي له دغه سیالیو څخه موخه د مطبوع کارکوونکو ته د سالم تفریح برابرول او د مطبوع ترمنځ یووالی او همغږي ده. د دې موخه او هدف دا دی چې زموږ د ځوانانو په مابین کې خپل منځ کې هماهنګي، اتحاد او اتفاق، تعارف، پیژندګلوي او د لا ځلیدلو په خاطر باندې دا خو زموږ د دې ولایت په سطح باندې دي او د نورو ولایتونو په سطح باندې د کرکټ سیالیو کې ګډون وکړي او نور وځلیږي او خپل ولس ته او خپل د ټولنې ته خدمت وکړي. د دغه سیالیو ته لوبغاړی اسف شیرزاد دا ډول سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت لپاره مهمې بولې وایي. دلته لوبغاړي کولی شي خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. او دغه ټورنمنټ چې دی دا د نوي استعدادونو د راڅرګندېدو دپاره یو ښه زیری او ټولې سیالۍ ډېرې په ښه شکل ترسره شوې. د دغه سیالیو بل لوبغاړی حمیدالله بیا دا ډول سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅونې لپاره مهمې بولي او په دوام یې ټینګار کوي. مونږ خواري کړې، محنت هم کړی چې فاینل ته راورسېدلو. غواړو چې دغه اتلولي وګټو. دغسې ټورنمنټونو هم ډېره هیله ده د مشرانو نه چې دغسې ټورنمنټونه مونږ ته واچوي او د ځوانانو دپاره دا ښه فرصت دی چې بس دغسې ټورنمنټونو کې ولوبېږي، هغه شي پرمختګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالیو پیلوبې ته د الجدي او دولتي مطبوع لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې الجدي لوبډلې مقابل لوبډلې ته په 10 اورونو کې د 100 منډو هدف وټاکه. خو په مقابل کې د دولتي مطبوع لوبډلې د خپل ټول لوبغاړو په ذهن سره 15 منډې جوړې کړې او ټاکل شوی هدف یې پوره نه کړ.